دوکهبازه ښځه. السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ وي. امید لرم چې د صحت جامې به مو په تن وي. یوه ښځه د سوداګرو ډیرې ته لاړه او هغلته کې یو کس ته اشاره وکړه چې دې خوا راشه. چې هغه سړی کله د دې ښځې خوا ته راغو نو ورته وویل چې خیر خو به وي. هغې ښځې ورته ویل چې زما یو کار دی چې چا راته وکړو هغه له به 100 دیناره ورکوم. سړي ورته وویل چې څه کار دی. هغې ښځې ورته وویل چې زما خاوند 10 کاله وشول چې کاروبار پسې بهر تللی دی او لا پورې هیڅ پته نه لګي، لا پورې نه دی راغی. هغې سړي ورته ویل الله دې ستا خاوند په خیر سره راولي. دې ښځې هغې سړي ته وویل چې ما سره څوک قاضي ته لاړ شي او د هغه په مخ کې ووایي چې دا زما ښځه ده او د هغې نه پس دې بیا ما ته طلاق راکړي. وایي زه هم غواړم چې د نورو ښځو غونته کې ژوند وکړم. هغې سړي ورته وویل چې زه به در سره لاړ شم. چې کله دوی دواړه لاړل قاضي له، د قاضي مخې ته ودرېدل نو دې ښځې قاضي ته ویلي چې قاضي صاحب دا زما خاوند دی او 10 کاله رانه ورکو او چې اوس راغو نو اوس راته طلاق راکوي. قاضي چې کله دې سړي ته وکتل او پوښتنه یې ترې وکړه چې ته د دې میړې؟ هغې سړي ورته وویل چې او زه د دې میړه یم. بیا ورته قاضي وویل چې ته دې ته طلاق ورکې؟ هغې سړي ورته وویل چې او. بیا یې د دې ښځې نه تپوس وکړو چې ته په دې طلاق باندې خوشحاله یې، ته دا اخیستل غواړې؟ هغې ورته وویل چې او زه په دې طلاق باندې خوشحاله یم، زه د نه ښه په خوشحالۍ باندې طلاق اخلم. قاضي هغې سړي ته وویل چې دا ښځه طلاق کړه. هغې سړي 3 کاڼي وغورځول او دا یې طلاق کړه. هغې ښځې بیا قاضي ته وویل چې زه 10 کاله پرېښې وم او زما د روټۍ انتظام هم نه کولو او نه زما تپوس کولو، زه همدغه رنګې لوږې ته پرېښې وم، اوس دې ماله د دې قیمت راکړي. هغې قاضي دې سړي ته وویل چې تا دا ولې په لوږه باندې پرېښې وه او د دې تپوس دې ولې نه کولو او د خوراک دپاره دې ولا پیسې ولې نه ورکولې؟ سړي په زړه کې ویل چې په غم خو واوړېدم خو بیا یې سوچ وکړو که په شا ځمه نو خبره نوره هم خرابه نه شي. دې سړي قاضي ته وویل چې زه د ښځې نه ډېر زیات لرې وم او زما مجبوري وه چې ما دې ته پیسې رالیږلې وي. قاضي ورته وویل چې صحیح ده، اوس 2000 دیناره دې ښځې له ورکه. هغې سړي وویل که اوس رستو کېږمه نو خبره نوره هم خرابېږي او کیدای شي چې بندیوان مې کړي. هغې سړي ورته وویل چې قاضي صاحب ور به یې کړم. چې کله دې ښځې 2000 دیناره د دې سړي نه جیب ته کړل نو هغې نه 100 ریاله راوویستل او دې سړي له واپس ورکړل او ورته وویل چې دا واله دا ستا مزدوري او نوره په خپله مخه باندې روانه شوه. دوستانو دارنګې ډېر خلک وي چې د دارنګې دوکهبازو په جال کې ګیر شي او دی تینا پیسې ووایي. د دې کیسې نه موږ ته دا عبرت ملاویږي چې موږ هم دارنګې غلط قدم اوچت نه کړو چې په هغې باندې موږ ته لږې پیسې ملاویږي او بعد کې موږ په هغې باندې ښه پښیمانه یو. نو دوستانو نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه. امید لرم چې تاسو به زموږ دا ویډیو خوښ وي او مننه کوم چې ویډیو هم تر اخره پورې وکتل. نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او زموږ دا ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه عبرت والي او دارنګې دوکهبازو په جال کې را نشي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان ویستل.